السلام علیکم ګرانو دوستانو انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وئ. ګرانو دوستانو نن د تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ له بلاګر سره پیسې وګټئ. تاسو ته په مخکې ویډیو کې ما ښودلی وه چې بلاګر څه شی دی یا بلاګ څنګه جوړیږي. صحیح دی چې دا د ګوګل د خوا نه یو وړیا خدمات دي چې هغوی وړاندې کوي. څوک چې غواړي که ویب سایټ غوندې مخکې ولاړ شي او ویب سایټ غوندې یو هاست ولري. صحیح شو، هغسې نو کولی شئ تاسو له بلاګر نه استفاده وکړئ یا بلاګ یا بلاګ سپاټ نه. صحیح دی. نو تاسو ته دوستانو زه نن دا درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ له همدغه بلاګ یا بلاګر سره پیسې لاسته راوړئ. خو له هر څه له مخکې دوستانو تاسو نه چې زه یو هیله کوم هغه دا دی چې زما پیج لایک کړئ تر څو تاسو زما د پیج د هر هغه پوسټ نه تاسو به خبره وئ چې تاسو زه کوم او که تاسو فالوینګ ته لاړ شئ سی فرست وکړئ نو تاسو ته چې زه هر پوسټ کوم هغه نوټیفیکیشن به درځي. صحیح دی. یا تاسو وایئ چې دغه لطیف مهربان پیج کې نوی پوسټ شوی. نو دوستانو راځو اوس دې ته چې څنګه تاسو کولی شئ له دې سره پیسې وګټئ. ښه دوستانو تاسو ته څنګه چې مخکې ما ویلي له خپل ویب سایټ یا بلاګر سره مختلفې لارې دي چې تاسو کولی شئ هغه لار نه پیسې وګټئ. فرض که یو ګوګل ایډسنس دی چې خپله د ګوګل خدمات دي، نور میډیا ډاټ لینک دی، صحیح شو چې هغه د مایکروسافټ او د یاهو د خوا نه دی، بل دی په نامه د انفو لینکس دی، بل دی په نامه د چتیکا ایډز دی. صحیح دی چې د هغې د لارې تاسو کولی شئ. خو دلته زه یو ډېر اسان او ډېر یو داسې لار درښیم چې هغه بیخي اسانه ده ټولو لار نه. صحیح دی. نو نسبتا هغه نور ته ولې هغه نور که تاسو چې اپلای وکړئ هغه ته تاسو ځئ ریویو ته یو ورځ دوه ورځې الا یو هفته الا ایډسنس تر 15 ورځو پورې بعضې وخت اخلي. صحیح ده. تر څو تاسو ریویو شئ او هغه کې امکانات اکثره وخت ډېر د دې وي چې تاسو بیرته هغه اپروو نه شئ، تاسو هغه ویب سایټ یا بلاګر یا شی اپروو نه شي. صحیح دی. خو دلته ډېر اسانه ده. دلته فقط یو کوډ تاسو واخلئ هغه هلته پیسټ کوئ او مستقیما نو څه کېږي چې تاسو بلاګر اپروو کېږي او مستقیما نو تاسو کولی شئ چې اډز شو کړئ. ښه د دې دپاره چې څه به کوو، اول به تاسو چې راځئ ایډ فلای اکاونټ به جوړوئ. ایډ فلای باره کې ما کافي معلومات تاسو سره شیر کړي دي، ویډیو لرم تاسو چک کړئ څنګه د کې اکاونټ جوړېږي. صحیح شو. ښه نو تاسو چې کله ایډ فلای ته راغلی خپل ټولز ته به راځئ. دلته دې جن اوس موږ څه کوو چې اډ اخلو ځان ته. صحیح دی. هغه اشتهار اخلو. صحیح شو چې کوم اشتهار سره موږ پیسې ګټلی سو. دلته به راځئ ویب سایټ انټري سکرپټ. ښه دلته چې راغلی دا به زه لوی کړم بخئ. دلته به راشئ یوز اور ویب سایټ مونټایزیشن ویجټ. صحیح شو. دلته به راځئ. دلته به داسې انتخابوئ، دا به ایچ ټي ټي پي ایس انتخابوئ. دې کې به کار نه لري. صحیح شو. دا همداسې صحیح دی. دلته به راځئ، دلته به نوم ورکوئ. نوم یعنې فرض کړه زه ورکوم اوس افغان ډاټ بلاګ سپاټ، بخښنه غواړم بلاګ سپاټ. صحیح دا تاسو په خوښه دی. دا نوم هر شی تاسو ورکوئ. صحیح شو. دا یعنې داسې نه دی چې فرض کړه تاسو به افغان بلاګ سپاټ، هر شی چې تاسو غواړئ هغه ورکولی شئ. دلته به راځئ، دغه به کلیک کوئ، دا به کلیک کوئ او دا به کلیک کوئ. صحیح شو. دا چې درې واړه کلیک کړئ بیا به دلته راځئ، دا کوډ به څه کوئ تاسو ټول کاپي کوئ، کنټرول سی. صحیح شو. یا به دې خوا یا به داسې رایټ کلیک سره کاپي کوئ. دا صحیح شو. دا هم چې دوستانو کاپي کې به راځئ خپل بلاګر ته. بلاګر کې نو بلاګر دننه خپل کوم هاست چې تاسو لرئ او کوم ځای چې تاسو ته ګوګل درکړی هغه نه به استفاده کوئ. ایډیټ ایچ ټي ام ایل ته تیم ته به راځئ. تیم کې به ایډیټ ایچ ټي ام ایل کلیک کوئ. دلته چې راغلی دوستانو دلته به تاسو څه وکړئ، کنټرول اف. کنټرول اف مچ وکړو. دلته موږ یو شی فایند کوو. کوم ټاګ موږ فایند کوو؟ د هیډ ټاګ. صحیح شو. ګورئ هیډ ټاګ چې ما کلیک کړ دلته راغی. وګورئ تاسو ګورئ هیډ ټاګ دی. صحیح شو. هیډ ټاګ دی. دلته به تاسو څه کوئ؟ دلته وګورئ. دلته ما ګوره مخکې نه دا پیسټ کړی دی. صحیح شو. دلته به څه کوئ تاسو؟ دلته به دا سورس نه شروع کوئ، کنټرول وی به کوئ. صحیح شو. کنټرول وی مې کې یعنې پیسټ مې که دا کوډ ما دلته. دلته به څه کوئ؟ سیو ته کلیک کوئ. بخښنې سره چې ما کمپیوټر لږ مصروف شو. ښه دوستانو دا به تاسو کوئ، دا به سیو تیم کوئ. صحیح شو.
دا چې سیف شو ګوره دا کوډ دی دا ما سیف کړ صحیح دی دا کوډ دی سیفټي مې سیف مې کړ دلته به راځئ بلاک ته ګورئ تاسو اوس بخښنه سره دوستان چې دلته نه ښیي زه ګوره بل یو براوزر ته ځم هلته دا چک کومه د ادرس هلته ورکومه تاسو چک کړئ دلته تاسو دلته وګورئ دوستانو ګوره دلته دا عرض به ماته اکاونټ شو کوي ګوره بخښنه سره دوستان چې انټرنټ د ما لږ ضعیفه دی دې لپاره همداسې کوي ګورئ ومکته عرض راغی ګورئ دغه دی دغه عرض راغی اوس مخکې له دې نه چې څوک اما بلاګر ته ولاړ شي نو هغه ته اول څه کوي دغه اډ ورښیي صحیح شو دغه اډ شو دا اوس د ایډ فلای اډ چې دلته ماته چې ښیي صحیح دی ومکته و دې نه بعد دلته بیا نه پوهېږم دلته ولې را نه راغی خو دلته راځي صحیح دی دلته بیا راځي بیا درته وایي چې سکیپ اډ هغه باندې به کلیک کړي یو ریفرش یې کړم کیدای شي راشي نه راځي صحیح شو خو دلته خیر دلته یو دغه ځای ته یو آپشن راځي په نامه د سکیپ اډز درته وایي صحیح شو یو دفعه بیا زه به چک کړم بیا به دا یو آر ال ورکړم کیدای شي بیا یې وښیي زما انټرنټ هم لږ ضعیف دی دې لپاره دا مشکل ورکوي دا نو پوهېږئ د افغانستان انټرنټ هم مشکل لري ښه خیر دوستانو شو اینه که ښه دلته څنګه چې ما تاسو ته وښودل دلته ګوره دغه اډ ځای چې راغی د ایډ فلای دغه ځای کې تاسو ته وایي سکیپ اډ سکیپ اډ باندې چې کلیک کړي بیا ځي تاسو خپل بلاګر ته ځي دلته بیا تاسو بلاګر ته بیا راځي بیا تاسو کولی شئ خپل بلاګر کې استفاده ونه کړئ هر څه چې غواړئ دغه ښه دوستانو دا شو طریقه د ایډ فلای نه د پیسو د ګټلو نو تاسو که بلاګر لرئ دغه طریقې نه استفاده وکړئ او اډز پرې شو کړئ تر څو تاسو یو څو روپۍ له ده سره وګټئ او بل تاسو دوستانو دغه ځای کې راشئ زه درته وښیم چې دلته هغه ټاپ کنټریز تاسو ته وښیي چې کوم کنټرونه یې تاسو په دې لینک باندې فرض کړئ تاسو دا لینک شیر کوئ دا لینک یو خبره ته وکړم دې لینک فیسبوک د لارې نه شیر کېږي ښه فیسبوک د لارې نه دا مشکل لري فیسبوک یې نه شیر کوي نو تاسو کولی شئ دې لینک که چیرې وایبر ګروپ لرئ یا واتساپ ګروپ لرئ یا ټلیګرام ګروپ لرئ صحیح شو هغې کې د دې لینکونه شیر کړئ صحیح شو وګورئ دوستانو دلته یې اوس کار وکړه وګورئ ما بلاګر چې اوس یې کار وکړه مخکې چې موږ کړی دلته به ګوره سکیپ اډ به کلیک کړئ دا به ډینای وایي ګوره سکیپ اډ مو چې وکړه اوس زما خپل بلاګر ته راغی دلته صحیح شو مخکې ما ورته ویل چې انټرنټ لږ ضعیفه دی دې لپاره لږ مشکل یې ورکوه ښه دوستانو راځئ دې ته تاسو وګورئ دلته په اډز باندې چې په کنټري نه کوم کنټري کلیک پرې شوی څومره پیسې ورکوي نو تاسو وګورئ دغه مملکتونه دي ډېره دومره پیسې ورکوي دا البته د ما په لینکو کوم دی نه ډېر کلیک شوی ما په لینکو باندې چې دی د افغانستان نه ډېر زیات کلیک شوی صحیح دی دغه لینکونه دي ما منتلي ارننګ دا ټول شیان دلته ښیي دلته به دوستانو تاسو ته بل شی زه در وښیم هغه ښه دوستانو په هر صورت تاسو نو کولی شئ له دې لارې نه خپل اکاونټ ځان ته جوړ کړئ د ایډ فلای او د بلاګر خو تاسو ما مخکې ویډیو ښودلی او تاسو کولی شئ هغه جوړ کړئ یو بله خبره چې دوستانو بیا تاسو مشکل نه وي زه د همدغه ایډ فلای د ریفرل لینک چې ډېر په اسانۍ بیا تاسو کولی شئ دلته ساین اپ وکړئ او خپل اکاونټ جوړ کړئ هغه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم صحیح د همدغه یوټیوب په همدغه ویډیو کې ډسکرپشن کې دغه ریفرل لینک درته شیر کومه تاسو هغه ریفرل لینک نه ولاړ شئ ډېر په اسانۍ باندې هغه باندې کلیک وکړئ او ځان ته څه وکړئ اکاونټ جوړ کړئ صحیح دی
په اسانۍ سره ولاړ شئ دلته اکاونټ جوړ کړئ او بیا ورنه ګټه واخلئ. صحیح دی. نو دوستانو انشاءالله چې تاسو څه زده کړي وي له دې ویډیو نه او له تاسو نه په آخر کې زما هیله دا ده چې زما ویډیو چینل سبسکرایب کړئ یوټیوب تر څو تاسو نه ما د هر ویډیو نه په وخت سره خبر وئ او له هغه نه استفاده وکړئ ګټه ترې واخلئ. نو دوستانو انشاءالله تعالی چې تاسو له څه شی اخیستي وي له دې ویډیو نه نو په خدای مو سپارم تر بیا چې کله زه د نوي ویډیو سره راځم تاسو ټول په خدای سپارم. د خدای په امان.